السلام علیکم. الله تعالی ډیر مخلوقات درلودل. اشرف المخلوقات یا تر ټولو مخلوقات غوره مخلوق پیدا کړ انسان، او دا ټول نظام او کائنات د تابع کړل او د په ګټه یې وڅرخول. کچېرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ، یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپلو اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ. د قرآن کریم په هر ځای کې چې الله پاک تاته ویلي چې دا وکړه او دا مه کوه، که د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه تاته ویل شوي چې دا کار دې په ګټه دی او دا تاوان دی، د حرامو پرېښوده سراسر د انسان په ګټه دي. هر حرام کار چې الله پاک او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نهیه کړې، د هغې د نه کولو سپارښتنه یې کړې، تر شا یې ولټوئ، یو حکمت به پکې پروت وي. هر ځای کې چې امر کړی د انسان مصلحت به پکې پروت وي. دا نظام، دا کائنات، دا لمر، دا سپوږمۍ، دا ځمکه او د دې ځمکې هر څه چې تا ته راځي دا ستا په ګټه دي، ستا دپاره دي. د اشرف المخلوقات په رتبه کې د الله تعالی لومړی مخلوق، خو ته ځان نه پیژنې. ته یوه ډېره مکار او ضعیف دښمن بېلارې کړی یې. کله چې عبادت کوي دا وسوسه درته اچوي چې دا دین خو تکلیف دی، بوج دی، دا خو وخت ضایع کوي. نعوذ بالله. خو الله پاک درته وایي چې د دین هر عمل عملي کول ستا په ګټه دي. که ته کله لمونځ کوې، 5 وخته لمونځ کوې، د ساینس له اړخه یو مطالعه کړه چې څومره ګټه تاته لري. معنویت دې ورسره څومره لوړېږي، څومره ذهني تکلیفونه او فشارونه او د بدن هغه کوم منفي انرژي چې ده ستا له بدنه وځي او څومره ګټه درته لري. که روژه نیسې څومره ګټه درته لري. که درته وایي چې دغه کار مه کوه، تر شا یو لوی حکمت پروت دی. ویې لټوه، مطالعه یې کړه. هېڅکله الله پاک په داسې څه باندې د نه کولو سپارښتنه نه کوي چې هغې کې ستا ګټه وي. هر شی چې درته ویله چې دا مه کوه، میلیونونه وارې ډاډه اوسه چې ستا پکې ګټه ده، ستا په خیر دی، د ټولنې په خیر دی او د امت په خیر دی. الله پاک په قرآن کې فرمایي چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. موږ قرآن د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ای پیغمبره ته او ای انسانانو تاسې په تکلیف یا په کړاو اخته شئ، بلکې وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن کې موږ تاسې دپاره شفا، قرآن موږ تاسې دپاره د ژوند تګلاره، ټولنیز نظام او د ښېګڼو یو کتاب نازل کړی دی. کله چې انسان په دې باندې ځان ډاډه کړي او یقیني شي چې دغه هر څه چې الله پاک منع کړي دي په دې کې د انسان دپاره ګټه ده او هر هغه څه چې الله پاک پرې امر کړی تر شا یو حکمت پروت دی او د انسان لپاره مصلحت دی. نیک کارونه ترسره کول، عبادت کول په انسان باندې نه بوج کېږي. خو که برعکس ته دا فکر ولري چې دین او د دین عملی کول یا عبادت کول په انسان باندې بوج راولي، تکلیف راولي، نو د ګناه ترسره کول درته اسانه کېږي او د عبادت ترسره کول درته سختېږي. هر کله چې هر عمل کوي یا کله ګناه نه ځان ساتي یا نیک کار کوي، همدا آیات ځان ته یادوه چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دا قرآن موږ د دې لپاره نه دی نازل کړی چې تاسې په کړاو اخته شئ، په تکلیف شئ، بلکې ستاسې د ژوند لپاره یوه برنامه او یو نظام دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.